هیواد ته هره اونۍ میلیونونه ډالر د هغو افغانانو له لورې استول کیږي چې بهر کې مسافر دي. له بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته دننه د ګڼو افغانانو لخوا د خپلو کورنیو ملاتړ لپاره راتلونکي پیسې نه یوازې د کورني اقتصاد پیاوړتیا کې رول لوبوي، بلکې په لویه کچه یې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي. کابل کې د شهزاده سرای صرافانو ټولنه وایي هټیو ته یې هره ورځ سلګونه هغه کسان مراجعه کوي چې له بهره د کورنیو غړو رالېږدېدونکي پیسې ترلاسه کړي. دوی وایي د دغو پیسو شمیر په اونۍ کې میلیونونه ډالرو ته رسیږي. په دې وروستیو کلونو کې زموږ د افغانانو تعداد په خارج د مملکت کې تقریبا د دنیا په ټولو ملکونو کې زیات تعداد دی او دا لله الحمد ټول هلته زحمت باسي، کار باسي او په هر وخت کې خپلو کورنیو سره ډېره مرسته کوي. یعنې که درته وایم چې په یوه هفته کې تقریبا په میلیونونو ډالر دغه افغانان خپلو کورنیو ته رالیږي او دا افغانستان ته راځي. افغانستان کې که څه هم د بېوزلۍ او بېروزګارۍ لمن خورا پراخه شوي، خو له بهرنیو هیوادونو څخه راتلونکو پیسو د یو لوی انساني ناورین مخه تر یوه بریده نیولې. دا ځوان د زرګونه هغه کسانو له ډلې دی چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې صرافیو ته ورځي او د کورنۍ د غړو رالېږدول شوي پیسې ترلاسه کوي. عبید الله وایي په خپله هیڅ دنده نه لري او بهر کې یې ورور د کورنۍ یوازینی کس دی چې پیسې ګټي. دلته راغلی یم یوه والۍ پسې، د جرمني نه مې یوه واله راته کړې ورور او هغه واله مې وایسته او افغانستان کې اقتصادي حالت ډېر خراب دی او هغه واله ما اوس وایسته موږ ته ډېر مشکلات حل کوي. خلکو ته ډېر ښه تمامېږي، په دې خاطر کې د وضع ډېر خراب دی، وضع ډېر کاروبار نشته، هلته وضع ډېر خراب دی. هغې نه ورته حواله وشي بس هماغه واله راوالي خپل اقتصادي مشکل ورسره حل کوي. سید آغا دولت زی د تل په څېر نن هم صرافۍ ته راغلی تر څو استول شوي پیسې ترلاسه کړي. د خپل کورنۍ نه شي که نه نو هغه وکړي چې افغانستان ته باید کومک وکړي، خپلو ته پردیو ته نه کړي، خپلو ته خو یقلن وکړي. ولې چې نن ورځ کار او غریبي لږ دره کمه شوې نشته، ټول خلک په فقر بیچارګۍ کې دي. حکمت الله چې اوس امریکا کې د ټرانسپورټ په برخه کې کار کوي، کورنۍ یې افغانستان کې ده او دی یې د پیسو ګټلو یوازینی کس دی. هغه وایي افغانستان ته هره میاشت د صرافیو له لارې پیسې استوي او د کورنۍ چارې پرې روانې دي. یوازې زه د خپل کورنۍ لپاره د درآمد منبع یم، یوازې زه یم چې د خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کوم او زما د کورنۍ د اقتصادي ستونزې حلوم. که چیرې زه دا پیسې د دې ځای څخه هلته خپل کورنۍ او خپل فامیل ته ونه لېږم نو هغوی به له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له بهر راتلونکي پیسې د یوازې د څو کورنیو پورې نه محدودېږي، بلکې وړاندیز کوي چې پانګونه دې وشي تر څو هیواد کې بېروزګاره ځوانان په کارونو بوخت شي. که دوی وکړی شي هغه پیسې چې میاشت په میاشت یا کله کله یې رالیږي په یو کال پیسې یو ځای مثلا $10 $500 یا تر دې ډېرې یا لږې هغه کورنیو ته راولیږي او په هغوی دا فشار راوړي چې ځان ته د یو کاروبار امکانات برابر کړي، له کوچني کاروبار نه نیولې تر متوسطو لویو پورې. په دې برخه کې موږ هم پراخه همکاري کولی شو. له هیواد څخه بهر ته د افغانانو تګ که څه هم له تیرو نږدې 10 کلونو روان دی، خو دا لړۍ په وروستیو 2 کلونو کې د سیاسي او اقتصادي بدلونونو وروسته خورا چټکه شوې ده. امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د تګ دا لارې که څه هم مرګونې دي، خو د هیواد اقتصادي او سیاسي نظام ثبات باندې د خلکو ناباوري افغاني کورنۍ اړ کړي چې د کورنۍ یو غړی هرومرو بهر ته واستوي.